د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زه درته کیسه کوم د خپرونې درنو مینوالو، زه ضیاءالدین همتمل یم. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په دې خپرونه کې به د دوه ورونه په یوه رنګ کې دې نکل پاتې برخه اورو. خیر خو روغبړې سره وکئ. اسې یوه نوکر ونیو، سیمرغ مرغه د بنګلې پر کنګره ورته کېناست. زمری ورسره دی، باچا دی پر اړخ ورسره کېناوه. زمری د مخه سر په سپړو ورته کېناو، ورته پرېوه. دستي باچا ډوډۍ ورته راوغوښته. زمري ته یې هم پسه ور حلال کړي. ډوډۍ چې یې وخوړله، پس له هغه باچا په ډېر ادب پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه راغلی. ده ویل چې زما 6 مریان ورږدي، لیکن سرک مې دلته ستا په حضور کې ایستلی دی. دلې ستا سره دي، که دې راکړه. باچا ورته وویل چې دا الله ته خو مریان بېګانه نسته او نه ما نوي مریان را نیولي دي او نه مې نوي نوکران نیولي دي. ده ورته وویل بېشکه ته ښه وایې، مګر زما مریان دلته ستا، زه نښانۍ لرم. که ته اجازه وکړې زه به یې دغه ستا د مجلسه ولاړ کړم. ته به یې نښانې وګورې. که مې رښتیا ویلي وو خو خپل مال په لاس راکړه، بیا یې مې، او که دروغ وه باید زه په سزا ورسېږم. باچا ویل ښه دی، که یې ته پېژنې خو ووایه کم ځینې خلک دي. ده وویل دغه دی، دغه دی، هغه دی، هغه دی. خو د باچا 6 زومان 6 سره ولاړ کړه. ګرده د وزیرانو زامن دي، پلرونه یې هم ناز دي. باچا ویل دا مریان نه دي، دا زما زومان دي، د وزیرانو زامن دي. ته څه وایې؟ د خپل مهر ورښکاره کړي. ورته ویې ویل چې که دا مهر د دوی پر ملاګانو پروت و نو خو زما مریان دي که یا. باچا ویل بېشکه که ستا مهر د دوی پر ملاګانو و بېشکه ستا مریان دي. وروسته یې پر 6 سره حکم وکړي چې ښکاره کړي ملاګانې. دوی چې ښکاره کړه مهر او نښانې صحیح و. باچا ویل بېشکه دغه دي، ستا مریان دي، هر څه چې پې کوې. وروسته باچا پوښتنه ځینې وکړه چې ته د کوم ځای څوک یې؟ ده ویل زما کور په ګوخانه کې دی، ستا د غویو او اسانو په ګوخانو کې یم. نوم مې ګوروان دی او ستا یو خوارکی زوم یم. باچا ریان سو چې دا څه نکل دی. بارا یې ورته وویل چې دغه ګوروان خو بل ډول ټپین رنګ و، ته خو یو شهزاده ځوان یې، دا څه چل دی؟ ته وویل چې زه هغه ګوروان یم، ستا زومانو چې ښکار درته راوړی و هغه ګرده ما ښکار کړي وو، چې لرې او کلمي او دلبندان مې واخیستله، پاخه مې کړه، ماښام مې درته راوړه او پر سر یې خوشایي پروت و. څنګه و څنګه؟ دا نکل او نښانۍ ټوله ورته وویلې. ویلې ستا لور نه ده خطا وتلې، بېغمه اوسه، مګر په ما کار مه لره، نور پوښتنه راڅخه مه کوه، دغه د خدمت دی کوم. ستا سترګې مې ستا د لور په واسطه لوړې کړې. لنډه دا چې باچا خپلې کشرې لور او دې زوم ته یې ښه کوټۍ ورکړه. بیخي د باچاهۍ اختیار ورکوي. کشره لور بیرته پر ګرانه سوله. آفرین یې هم ورکوي چې داسې سړی دې خوښ کوي. ما ته خو حال نه و معلوم. اوس نو دی د دې پسه بڼه نه لیشي، دی پر خاص پریږي. هغه زمری د مخه وي، سیمرغ مرغۍ پر سر ځي، خپل ښکار کوي، ډېر عزت دی. هغه نورو خیانې زوړې سترګې لکه مریان داسې ګرځي. یوه ورځ بیا شهزاده ته چرت ور ولوېدی چې ته راسه یو بل ولایت ته ولاړ سه. بارا یې پاچا ته وویل چې زه دغ سم زم په سفر یو بل ولایت ته، دغه زما زمری او سیمرغ مرغه را سره بیایم، نور هېڅ نه وړم نه بل څوک را سره بیایم. باچا ویل ښه دی، بارا را رئیس و. زمری او سیمرغ مرغه ورسره دی. هله هله د نکل کار دی. دا دی راغی یوه بل ښار ته. په دې ښار کې یوه بوډۍ ده چې په شطرنج کې خورا مشهوره ده. هېڅوک بازۍ نسي ځینې وړی. دی راغی د ده بوډۍ کره. بوډۍ ته یې وویل چې زه شطرنج در سره کوم. هغې ویل ښه دی. شطرنج یې سره کېښوی. دا لومړی شطرنج په پیسو دی. بوډۍ ځینې یووړی، بیا یې شطرنج په ځان سره کېښوی چې یعنې که دی وګاټه زه دې وګټلم، که مې وګاټه ته مې وګټلې. شطرنج چې یې وکئ بیا بوډۍ ځینې یوړی. سوداګر زوی وګاټ. وروسته یې جادو پر ووایي، یوه ستن یې کوي، پر ګریوان ستن جګه کړه. بوډۍ چې په شطرنج کېښو د چا سره د دې یوه پیشۍ وه،
چې پر دې بوډۍ به زور راغی نو دی به ورته اشاره کړه، پیشۍ به سراخ په چمبه ووه، مړه به یې کیدی به ژر موره بدله کړه او شطرنج به هم د شپې کاوه، د ورځې د چا سره نه کاوه. لنډه دا چې دی نو دالته پرېږده، زمری او سیمرغ مرغۍ بوډۍ ته پاتې دي. هلته یې مور و پلار سره وویل چې بیا نه د ملنګ درک معلوم سو نه مو د زوی. دی ملنګ کورس پیرې تا زمونږ زوی څه کوي، چیرې یې بوت؟ هغه مشر ورور یې وویل چې بابا زه پسې ځم درکې معلوموم چې زما ورور څه مړ دی ژوندی دی څنګه دی. پلار یې وویل ښه دی ولاړ شه پسې، پر خدای مې سپارلی په مخه دی ښه، څه سر دی ګرځوم. دا ورور پسې را رئیسو، د ده او دغه ورور رنګونه بلکل یو ډول و چې هېڅ چا یې توپیر نه سوی کولی، خو مزل یې وکئ. دغه ملنګ لار ولیکه یې پسې راواخیستله، دا دی پر هغه دښت پر هغې بوډۍ پېښ سو. هغه بوډۍ و مخې ته ورته راولاړه سوه، ویل خدای دې راوله زویه، خدای د هغه ملنګ خلاص کړې. دی ناخبره دی فکر یې وکړي چې اوس دې درک پیدا کړي. باره یې وویل هو دي. بوډۍ وویل چې هغه ملنګ لکه چې ما در وخو په تیلو کې دې پورې واهه پکې مړ سو. ده ویل هو دغسې مې په تیلو کې پورې وه، په تیلو کې وایښېدی. دی ویل شکر دی چې دا ظالم ادمخور خو دې مړ کړي او ته خدای ځنې خلاص کړي. د ده ښه امید پیدا سو چې ولا چې ژوندی دی په دغه لار پسې اخله، بله لار خو نسته. باره د بوډۍ څخه را رئیس سو، ویل زه نو ځم. هغې ویل پر خدای مې سپارلی، خو هله د نکل کار دی. دا دی هغه د ملنګ کلا ته راغی. هغه د کلا خلک چې د ده ورور په کلا کې اچولي وو مخې ته یې راولاړ شوله چې خدای دې راوله، هغه ستړی مسې څونه عمر دې وکړي، پیاده راغلی لکه چې اس دې مړ سوی دی در څخه. د ویل عمر ډېر وسو، اس مې مړ سو، راغلم ما ویل اس به بوزم، 100 روپۍ به هم را سره واخلم. فکر یې وکړي چې ورور مې ژوندی دی، دا یې کلا ده منګر په بل سفر تللی دی او د ده و د هغه رنګ یو ډول دی. نه وایي چې زه د هغه ورور یم پسې ګرځم، ولې وایي بیا خلک سره مشوشه کېږي او رښتیا نه راته وایي. لنډه دا چې هغو دستي اس ورته راوست چې هغه دا خاص دی. ناظر د خونې کلي ورکړه چې بېغمه او سستا دنیا مو سلامته ساتلې ده. ده هم خونه خلاصه کړه، سرې او سپینې راواخیستلې، په هر را سپور سو. ویل آفرین دې پر تاسې وي، زه بیرته ځم کار مې دی، تاسې دلې خپل کارونه کوئ، زه به میاشت بعد بیرته راسم. خو لنډه دا چې بیا را رئیسو، هله پر عادت راځي یا د ورور په بوی پسې راځي. سو بیا هغې پډې ته راورسېدی، تر پډه لاندې کېناست. یو ګړی بعد لوی سیمرغ مرغه راغی چې وده ته یې وکتل، ویې ویل چې دا خو هغه سړی دی. باره یې ورته وویل چې لکه چې هغه زما چیچی بې وفایي در سره وکړه، در څخه تللی دی. ده وویل هو هغه را څخه ولاړ. باره یې ویل ها دغه بل چیچی مې دې ستا نوکر وي. بل چیچی یې ورکوي او دې چیچي ته یې وویل چې وخ کوه چې بې وفایي را سره ونه کړي، ځینې ولاړ نه سې. باره دی او د سیمرغ مرغه چیچی دواړه سره را رئیسول. هله بیا پر هغې زمری پېښ سو. زمری بیا خیال د هغه د مخه سړي پر وکړي چې منډۍ د پښې څخه ځینې کښلی و. زمری وویل چې زما زوی در څخه وتښتېدی. ده ویل هو. باره یې بل زمری ورکړ. پر دې زمري ټینګار وکړي چې که دې بې وفایي سره کړې وه لکه هغه بل ټوکر به دې کړ. زمري ویل بېغمه اوسه، دی دې مې بادار وي، زه یې مری یم. دلته یو خط را یقین سو چې ورور مې پر دغه لا روده تللی دی او هغه ته یې هم زمری او سیمرغ مرغه ورکړی دی. یا نو دغه لار او لیکه پسې اخله که خدای کول پیدا کېږي. لنډه دا چې د زمری څخه را رئیسو. هله زمری د مخه دی، سیمرغ مرغه یې پر سر ځي، سیوری یې پر کړی دی او د ده هم کټ مټ د ورور رنګ دی. دا دی راغی هغه ښار ته چې باچا یې د ده د ورور خسر دی. خلکو چې ولیدي او وار نارې او چکچکې سولې چې د باچا زوم راغی. پر باچا زیری وسو چې هغه ورږ زوم دې راغی. دستي باچا و مخې ته راغی، حرم سرای ته یې بوت، سړي مسي یې ورته وکړه. باچا ورته ویل چې چیرې وې؟ ده ویل دغسې تللی وم، کار مې ونه سو، یو وار کور ته راغلم، بیرته څو شپې بعد ځم. هغه ورېنداره یې ورته راغله، سلام یې ور واچاو، پر مخ یې دسمال ور تېر کړي، روغبړ یې سره وکړ. وای ښه و چې خدای ته راوستلی. ده فکر وکړي چې دا مې ورېنداره ده، باچا مې د ورور خسر دی او ورور مې لکه چې بیا تللی دی، ورک دی.
یې غږ مه کوه چې ودې نه پیژني. خیر ماښام سو ورېندارې ځای وار کوي، خیال نه بلکې یقین دی چې دا مې میړه دی، ولې خو یو رنګه رنګونه یې دي او پر زمري او سیمرغ مرغه خو بلکل د شکه وتلې ده چې دی ځای چې یې وار کوي سره پرېوتله، د توره وکښله تر مابین یې کېښوله، نو یې ورته وویل چې غږ به هم نه کوي او که تر دغه توره لاس یا پښه راواړوله غوډ به یې در څخه پرېږ. د باچا لور اریانه سوه چې دا څه نکل دی، خو پوښتنه یې ځینې وکړه چې ولې څه ګناه څه تادي سوي دی، دا دونه عمر ورک وي مسافر وي اوس به لا خوشحاله وی، ته داسې کارونه کوي ولې؟ ده ویل غږ به نه کوي، نه به پوښتنه، دا څو شپې کوي او نه به دلیل غواړي، خپل خوب دې کوه، په ما غرض مه لره، لنډه دا چې څو شپې پر دغه ډول تېرې سوي چې اوساسو فکر یې وکړي چې څو تر څو به دلته اوس یې را رئیس سوې په ورور پسې چې ورور پیدا کړي او دلته کېناستې. لنډه دا چې په دا سبا په پټه را رئیس خپل زمری او سیمرغ مرغۍ ورسره را رهي کړه. د باچا زوم بیا ورک سو، خو هله د نکل کار دی، څه سر د ګرځوم د خدای کارونه دي. بیا پر هغه بوډۍ پېښ سو چې د ده ورور یې ګټلی و او ستن کړی و، پر ګریوانۍ یې جګ کړی و. بوډۍ ورته وویل چې ځوانه شطرنج نه کوې؟ ده ورته وویل چې ولې یې نه کوم. بوډۍ هم ورته اریانه ده چې یو دغه سړی خو ما په شطرنج کې وګاټه چې دغسې رنګ یې و، دغسې زمری او سیمرغ ورسره و، دا څنګه نکل دی؟ خو مدا دا ده چې بوډۍ ورته وویل چې شطرنج در سره اږدم، که مې یوړې ته مې وګټلې او که دې راڅخه یوړی زه دې وګټلم. ده ویل ښه دی چې شطرنج سره کېښو. پیشۍ ورته ناسته ده چې بوډۍ په پیشي ته اشاره کوله، پیشۍ به څراغ وواژه، د چپلاخه ورته ونیوله، پیشۍ په چپلاخه ووهله، پیشۍ یې لکړه، شطرنج د بوډۍ څخه وګاټه او بوډۍ هم وګټله. بارا بوډۍ ورته وویل چې دغسې سړی لکه ته ما تر اوسه نه و لیدلی، بیا شطرنج کوې؟ ده ویل هو. بیا یې شطرنج سره کېښو، بیا یې په دغه ډول ځینې یوړی. بوډۍ د ګریوان څخه ستن را وکښله، دم یې پر وکړي، بیرته یې د ده ورور د انسان پر ډول کوي. ده چې ورته وکتل خپل ورور یې دی، سره یې ویې پېژندل، پوښتنې او ګروېږنې یې سره وکړلې، هر یوه خپل تېر نکلونه سره وکړه. هغه ورور یې وویل ته څنګه راغلی؟ دې ورور یې ورته وویل چې داسې پر عادت را رهي سولم، پر هغې بوډۍ راغلم، بیا ستا یعنې د ملنګ پر کلا، بیا په سیمرغ مرغه او زمری راغلم، هغوی خپل یو چیچی را سره کړ، دا یې ستا. بې دا خدای و چې ستا د خسر پر کور پېښ سوم، هغه باچا و ورېنداره و، زه نه پېژندلم. دوی چې ویل زوم مو دی، ولې چې زما او ستا رنګونه یو شی و، ستا سره هم زمری او سیمرغ مرغه و، زما سره هم. څو شپې مې د ورېندارې سره تېرې کړې چې وساسلم، نو بیرته را رهي سولم چې تا پیدا کړم. څو دا دی خدای جل جلاله فضل وکړي ته مې پیدا کړې، ژوندی مې ولیدې، اوس نو د خدای نور ارمان نه لرم. ده هم خپل ټول نکل سر تر پایه ورته وکړي چې داسې مې ملنګ مړ کړي، ادم خور و، داسې دنیا یې وه څنګه وه، داسې مې د سیمرغ مرغه د چیچیانو څخه مار مړ کړي، د زمری د پښې څخه مې منډه وکړي، بیا څنګه او څنګه و، داسې او داسې. ها څو دا دی د خدای په فضل او ستا په مړانه سره زه بیرته سړی سوم او ما او تا سره ولیدله. اوس نو درځه چې کور ته ولاړ شو، خپله ډوله دنیا به هم را سره واخلو، زو به خپل مور او پلار او خپل وطن ته. ویل ښه دی. بارا را رئیس الله هله دا ورور چې په ده پسې راغلی دی، د مخه دی، هغه بل مشر په پسې دی. بارا پر لارې د دې مشر ورور په زړه کې ور وګرځېدی چې نه چې دا ورور به مې معاینې ته ورغلی وي، ولې هغې خو نه پېژندی، ګمان یې د خپل میړه پر کړی وي، دی به ورسره پرېوتلی وي، او بل مې خسر او معاینه دی ټینګ نه کړي چې دا مزوم دی، تا به وشړي، نو دی څه د لاسه ورسره کېږي. بارا یې د شیطان لعین په خوله وکړه، تر شا ټک سو، خپل ورور یې وویشت، مړ یې کړي، هلته یې پر دښت پرېښود، دی ځینې را رهي سو. هله دا دی کور ته راغی، غږ نه کوي، دا پلار 2 زمریان او 2 سیمرغ مرغان ورسره دي، خو بیا ستړي مسي او روغبړ نه ورسره کوي. ماښام سو کور ته راغی، د معاینې سره پرېوت، دستي مینه او محبت ورسره وکړي، پس له هغه څخه یې معاینې ورته وویل چې سړی
زه یوه پوښتنه در څخه کوم. ده وویل وکړه. ده ورته ویل چې هغه پلا چې په سفر تللی وي ورک وي چې راغلی ماښام را سره پرېوتلي ولې دې توره په مابین کې کېښوله؟ نه د لاس راوړئ نه پښه او نه د زه پرېښوم چې لاس مې در وړی وی. او دا پلا چې راغلی دستي د مینه محبت را سره شروع کړه. په دې کې څه سور و جواب یې راکړ. د لاسونه سره ټک وهل چې ورور مې پاک و ناحقه مې مړ کوي منګر چې اوس ږغ کوم وایم نو څه فایده. بارای مینې ته ویل چې څه کوي؟ زه په هغه وخت کې د کار نه وم. لنډه دا چې څو عمر بعد یې خسر ته وویل چې زه خپل وطن ته ځم. باچا هم رخصت ورکړه. خپله مینا او بارونه یې را رهي کړه. پر هغه خپله کلا راغی. څه دنیا چې وه ټوله یې رابار کړه. هله هله دا دی راغی خپل وطن او مور و پلار ته خوشحالي سوله. په پلار ته یې وویل چې ما ورور سره پیدا کړه مګر هغه مړ سو. ده دا خپل نکل ټوله ورته وکړه. دا و د دوه ورونه په یوه رنګ کې د نکل پاتې برخه. تر بلې خپرونې پورې چې زه ضیاءالدین همتمل ستاسې چوپړ ته حاضرېږم ما ته اجازه راکړئ.